د یو وخت کیسه ده چې په یو کلي کې دوه وروڼه اوسېدل، مشر ورور او کشر ورور. مشر ورور ډېر زیات مالدار او کشر ډېر غریب و. هغه سره په کور کې هیڅ پیسې او ګټه مټه نه وه. مشر ورور هغه ډېر مالدار او ډېر دولتمند و، خو که دولتمند دی سره ډېر کنجوس و او دواړو کورونه بیل کړي وو. کشر ورور سره خپله مور هم وه، هغه اوس ډېره ناجوړه شوې وه. خو کشر ورور سره یې هېڅ پیسې نه وې چې هغه علاج وکړي. په دغه وخت کې دروازه ووهلی شي. حاکم صاحب، زما مور ډېره سخته بیماره ده، زما مور علاج ته پرې وکړه، بیا به درله زه پیسې درکړم. په دې اورېدو سره هغه بیا خاموشه شو او حاکم د دغه ځای نه لاړې او مور علاج یې ورله ونه کړه. بیا پیسو غوښتلو دپاره مشر کور ته لاړې. ورورجانه، زما ستا مور بیماره ده، لږې پیسې راکړه چې د مور علاج پرې وکړو. ته ما له پیسې غواړې؟ لکه زه دې ځای نه ورک شه. ما ته خپل ورور پیسې نه راکوي، نو بل څوک به ما ته څه پیسې راکړي. بیا هغه مور سره ډېر پریشانه ناست دي او بیا عبادت شروع کړي. په مانځه کښېني. یا الله، ما ډېر شتمن کړې، یا الله. هغه بیا خپلې مور سره ناست وي او دا سوچ کوي چې زه به اوس ډېرې پیسې ګټم. هغه بازار طرف ته روان شو او کاروبار سوچ یې کولو. هغه د لرګو کار شروع کړو او لرګي به یې راوړل او بازار ته به یې وړل. په بازار کې به یې چاته هم نه کتل او خپل کار سره به یې کار ساتلو. هغه لرګي په بازار کې یو مالدار سړي باندې خرڅ کړل، خو هغه له پیسې وانخیستلې او ورته ویلې چې ما کاروبار کې واخله، ایک تا دې نه ایسته به ما سره په خپل دوکان کې کار کوې. واو واو. هغه به دوکان کې ډېر ایماندارۍ سره کار کولو او مالک ته ډېر زیات خوشحاله و. هغه چې کله بیا خپل کلي ته راغلی نو ډېر زیات مالداره شوی او نوې کپړې اچولې وې. د ټولو نه اول هغه د خپل مور علاج کول غوښتل. بیا هغه خپله مور یو غټ هسپټل ته د علاج دپاره بوتله. بچی، زه اوس ښه شوم. شکر دی خدایه. د مشر ورور کاروبار یې ډېر زیات خراب شوی و او ډېر غریبه شوی و. هغه په دوکان کې آخر کې هر څه ختم شول او ډېر خفه و. او بیا هغه د کشر ورور له مدد دپاره هغه کور ته ورغلی او په لاره کې مخې له ورغلی. هغه سر کته کو او معافي ترې وغوښتله. کشر ورور یې سوچ کولو چې زه اوس څه وکړم. بیا هغه خپل ورور ته وویل چې ما پسې شاته راځه. هغه یې خپل کور ته بوتلو. هغه ته یې ډېرې سیکې او خوراک ورکړو. کشر ورور خپل مشر ورور معاف کړو او مشر ورور ورته وویل چې زه به تا سره همیشه کار کوم او ستا مدد به زه همیشه کوم. بیا ټول مور او دواړو بچو ډېر خوشحالۍ سره خپله زندګي تېروله. نو موږ د دې کیسې نه 2 سبقه حاصل کړل. اول دا چې په چا سخته راشي موږ له پکار دی چې د هغه مدد وکړو. دویم دا چې څوک چاته هم د غلطۍ احساس وشي موږ له پکار دی چې هغه معاف کړو.